د تضمین کیفیت او اعتبار ورکونې ریاست دغه ریاست چې د لوړو زده کړو وزارت په چوکاټ کې په خپل ځای یو له مهمو او معتبرو ریاستونو څخه دی چې د تضمین کیفیت او اعتبار ورکونې امریتونو په درلودلو سره د ریاست مقام او دوه امیرونو په ګډون د 19 کارکونکو پر مټ په هیواد کې د 40 دولتي او 140 خصوصي تحصیلي بنسټونو چارې مخ ته وړي. د یاد ریاست د عمده وظایفو لاسته راوړنو په تحصیلي بنسټونو اغیز پلانونو او لوایحو په اړه مو د همدغه ریاست رئیس استاد شاکر وحیدی پوښتلی د وظایفو او فعالیتونو په اړه نوموړی وایي د تضمین کیفیت او اعتبار ورکونې ریاست چې د لوړو زده کړو وزارت په چوکاټ کې په 1391 کال کې رامنځته شوی دی د دې عمده مسؤلیتونه او وظایف چې دي کوم دي دا یو د دې د بازنګرۍ د پوهنتونونو 4 پروسې موږ اساسي پروسې موږ لرو چې یوه پروسه دې ته موږ بازدید وایو چې هغه د مشورې برخه ده د پوهنتونونو لپاره د دغه 11 معیارونو په برخه کې موږ مشوره پوهنتونونو ته ورکوو. بل بیا بازدید قبل از بازنګرۍ پروسه ده هغه پروسه ده چې په دې وخت کې کله پوهنتونونه د دغې اولې مرحلې لپاره یا د دویم مرحلې لپاره کله چې دوی آماده شي کله کاندید شي نو موږ بیا ټیم ورلیږو او هغه ټیم د دې بررسي کوي چې کوم ځای کې دوی نواقص او مشکلات لري او د مشکلاتو د حل لپاره ورته هدایت کوي. بیا دریمه برخه د دوی بازنګري ده چې دا هغه پروسه ده زموږ چې پوهنتون ته نمره ورکول کیږي. بله پروسه زموږ هغه پوهنتونونه چې هغوی بشپړ اکاډمیک اعتبار اخیستی وي د هغې لپاره بیا موږ حفظ سند اعتباردهي پروسه لرو چې هغه هر کال دوی ارزیابي کیږي او د دوی هغه پیشرفتونه ارزول کیږي د دوی کړنې ارزول کیږي چې دوی څومره پیشرفت کړی دی. د دې ترڅنګ د تضمین کیفیت اداره چې کومه ده په مجموع کې د معیارونو د جوړولو مسؤلیت لري چې په نړیوال سټنډرډ باندې چې کوم معیارونه موږ لرو چې هماغه دپاره موږ خپل پوهنتونونه متوجه کړو د هغه پوهنتونونو لپاره موږ معیار جوړ کړو. بنسټونه او ادارې تل د یو خاص او ځانګړي هدف لپاره کار او فعالیت کوي چې دغه هدف د ترلاسه کولو لپاره فرعي اهداف او لاسته راوړنې ضروري دي. نو دا چې دغه ریاست په تیر یو کال کې کومې لاسته راوړنې لري په اړه یې ښاغلی وحیدي داسې وایي په تیر یو کال کې د تضمین کیفیت او اعتبار ورکونې ریاست دغه د 3 مرحلو لپاره د چک لیستونو جداوالی رامنځته کړلو چې د هرې مرحلې لپاره مخکې دغه اول او دویم مرحله یو ځای وه. اوس موږ په دې وتوانېدلو چې د دغې مرحلې سره جدا کړو او نوآوري پکې رامنځته کړو لکه څنګه چې اوس په نړۍ کې پوهنتونونه وخت تر بله پیشرفتونه کوي موږ هم د هماغه پیشرفتونو په اساس باندې معیارونه ورته تنظیم کړي دي. د دې ترڅنګ د حفظ سند اعتباردهي په چک لیست کې چې کوم نواقص وو هغه موږ د منځه یوړل او نوی مو کړلو تجدید مو کړلو دا زموږ لاسته راوړنه وه. ترڅنګ د 14 پوهنتونونه موږ ارزیابي کړي دي یعنې هغه مو د بازنګرۍ مرحله مو د هغې تکمیل کړې ده. همدغه راز د 43 پوهنتونونو د بازدید پروسه موږ تکمیل کړې ده. دغه پروسه چې ډېره حیاتي پروسه وه دا موږ تکمیل کړې دي. د دې ترڅنګ موږ په تیر یو کال کې د افغانستان په ټولو زونونو کې د همدغې پروسې چې دا د چک لیستونه نوي شوي وو یا د دغې معیارونه چې تجدید شوي وو د دغې پروسې د ورکشاپونو لپاره موږ په ټولو زونونو کې ورکشاپونه دایر کړل او د افغانستان د ټولو پوهنتونونو لپاره که دولتي پوهنتونونه دي او که خصوصي پوهنتونونه دي د هغوی کسانو ته موږ ورکشاپ ورکړو. په دې برخه کې موږ ورته آګاهي ورکړله. څلورم غټه لاسته راوړنه چې موږ لرله هغه زموږ د بازنګرانو د ټیم د کمبود موضوع وه چې موږ بیروني بازنګران کم لرله. موږ په سږني کال کې د هر دولتي پوهنتون په سر باندې یو د بازنګر د کمیټې یو غړی وروزلو چې دا زموږ یو لویه لاسته راوړنه وه او تر دغه دمه پورې دا تکمیل شوي دي. د راتلونکي لپاره د طرحو او پلانونو په اړه نوموړی زیاتوي په راتلونکي کې زموږ کوم پلانونه چې دي یو خو د معمول مطابق هغه پوهنتونونه چې هغوی د تضمین کیفیت پروسې دپاره آماده دي د هغوی د بازنګرۍ پروسه ده چې موږ په راتلونکي کال کې تقریبا د 10 پوهنتونونو په شاوخوا کې په نظر کې نیولې دي چې انشاءالله الرحمن دا موږ بازنګري کوو د مختلفو مرحلو لپاره. دویم همدغه راز هغه پوهنتونونه چې هغوی د بازدید پروسې لپاره آماده دي موږ د هغوی لپاره د مشورې پلان لرو چې هغوی هغه نیمګړتیاوې موږ د مشورې په شکل ورته حل کړو. تقریبا د 40 پوهنتونونو په شاوخوا کې موږ هغه په نظر کې نیولې دي او همدغه راز د مرحلو لپاره موږ چارچوبونه برابر کړي دي. اوس موږ غواړو چې برنامو په سطحه باندې چې هره برنامه ځانګړی چارچوب او ځانګړی چک لیست ولري. په راتلونکي کال کې موږ پلان لرو چې انشاءالله الرحمن په هغې باندې به موږ کار کوو او د په لومړي مرحله کې موږ 4 برنامې پلان کړي دي. انشاءالله په راتلونکي په دې باندې موږ وتوانېږو چې دغه مرحلې موږ د دوی تکمیل کړو چارچوب د دغې برنامې لپاره. دا چې د یاد ریاست شتون په تحصیلي بنسټونو کوم اغېز کړی په اړه یې ښاغلي وحیدي داسې وضاحت ورکړ. تضمین کیفیت اداره په پوهنتونونو کې ډېر زیات مؤثریت لري
او مؤثریت دا دی هغه پوهنتونونه چې بشپړ اکاډمیک اعتبار ولري هغوی کولی شي چې خپل نوي برنامې واخلي د ماسترۍ برنامې واخلي نوي پوهنځي دوی ایجاد کړي نوي ډپارټمنټونه دوی ایجاد کړي همدغه راز د دولت د خوا نه یا د لوړو زده کړو وزارت د خوا نه نور ډېر امتیازات دوی ته په نظر کې نیول شوي دي او هغه پوهنتونونه چې هغوی اعتبار لري هغوی په نړیواله سطحه باندې کولی شي چې اوس د دوی محصل د دوی نور هغه نوم چې په نړیواله سطحه باندې ضرور دی هغه ډېر مؤثریت لري همدغه راز هغه پوهنتونونه چې هغوی په بشپړ اکاډمیک اعتبار اخیستی وي د هغې فارغ شوی محصل کولی شي چې په کدر کې شامل شي او هغه پوهنتونونه چې هغوی اکاډمیک اعتبار نه لري د هغوی محصل چې فارغ شوی هغه نشي کولی چې کدري پروسې ته شامل شي یاد ریاست چې د لوړو زده کړو وزارت په چوکاټ کې په 1491 هجري لمریز کال کې رامنځته شوی هڅه د هیواد دولتي او خصوصي تحصیلي بنسټونه د سیمې او نړۍ په کچه د تحصیلي بنسټونو له معیار او سټنډرډ سره برابرول دي